په معاشره کې ډېر خلک دي په مجلس کې دا رقم خبرې کوي. کتاب الارتداد د عالمګیري د سړی وګوري د فتاوی هندیه چې بولي په دې کې په سوونو ځایونو خبرې ذکر دي د داسې خبرې چې د دې خبرې په کولو سړی نعوذ بالله مرتد کیږي، د دې کار په کولو سړی مرتد کیږي، په دې کار په کولو باندې یې په هغه کې دا نوروز هم راخستی دی. موږ خلک نه نوروز وایي نوروز پخوا سمې خوشحالیانې وي، سمې میلې وي، ملایانو په موږ باندې نوروز هم ودروي. سره له دې چې د ارتداد په شیانو کې یو شی نوروز هم راخستی دی. نوروز چې دی دا د کفارو اختر دی، د مسلمانانو اختر نه دی، دا د مجوسیانو اختر و. اسلام چې رالی د اسلام مقدس دین موږ ته دوه اختره جوړ، یو لوی اختر یو کوچنی اختر، او دا بل اختر چې اوس دا مبتدعین یې کوي، د بریلویانو سیفیان چې کوي، دا جشن عید میلاد چې بولي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت اختر، دا د مبتدعینو اختر دی، د بېدینو د ګمراه خلکو اختر دی، دا د اسلام سره کار نه لري. حدیث شریف کې راځي دا اوس روایت چې ما وویل دا د مسلمو، په بل روایت کې راځي د سیدنا ابي سروعه اصلي نوم یې د عقبه ابن حارث رضی الله عنه روایت دی. دی وایي ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وشات المنځ وکړي، د مازدیګر لمونځ مې د ده سره وکړي. چې کله ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مازدیګر لمونځ وکړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام وګرځوي. در سلام در ګرځولو وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې په ډېر تلوارو چسباندي باندې و کور ته ننوتي. حدیث شریف توري دي صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. رسول الله صلى الله عليه وسلم په ډېر تلوار باندې د مازدیګر د لمانځه وروسته د خپلو بیبیګانو یو حجرې ته ننوتي. ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم. خلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د حالت ولیدي چې لمونځ یې وکړي، د لمانځه وروسته ډېر ژر ژر په صفو کې واوښتي، د خلکو پر اوږو یې پښې واړولې او د خپلو بیبیګانو یوې حجرې ته ننوتی. نو دغه حالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام وبېرول چې یو مشکل سته، یوه کیسه سته، ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې تیز و کور ته ننوتی. نو په روایت کې راځي فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې له خپله کوره راووتی او دا خلک یې ولیدل، صحابه کرام یې ولیدل چې د ده په دې تلواري تګ باندې لږ حیرانه دي، په تعجب کې دي چې څه کیسه ده. نو یې وجه ورته وویل قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل وایي زه چې دا ډېر تلوار په تلوارو کور ته ولاړم، د مازدیګر د لمانځه وروسته دستې د ماښام لمونځ دی، شپه راځي ورځ تېرېږي، د لمانځه په دوران کې مې یو څه زر په کور کې په یاد سوه چې د صدقې و د زکات زر زما و کور ته راغلي وه. د حدیث شریف د دغو تورو د تبر محدثین د سرو زرو د یوې ټوټې هم ځینې اخلي، د سپینو زرو یوه ټوټه هم ځینې اخلي. کله چې وایي زما دا زر په یاد سوه من حیث یو پیغمبر او نبی دې خبرې خوند نه راکوي چې زما په کور کې دي دا پراته د پیغمبر پر کور د شپه تېره سي او د ده په کور کې د سپین زر یا سره زر پراته وي. نو زه کور ته ولاړم، امر مې وکړي و خپلو بیبیګانو ته چې هغه زر چې پراته دي دا تقسیم کړي، ورکړي مسلمانانو ته ورکړي. بیا د حدیث شریف په شرح کې محدثین لیکي دوې خبرې کوي. یوه خبره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وجه وویل د دې صدقې ده چې د پیغمبر له شانه سره مناسبه دا نه ده چې سره زر او د سپین زر دي د ده په کور کې پراته وي، دی د سرو زرو د سپین زرو مالک او شپې دې پر راځي. دویمه وجه یې دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا زر چې په کور کې پراته دي د لمانځه په دوران کې ورپاید سوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې خبرې خوند نه ورکوي چې زما په کور کې یو داسې شی وي چې د الله عبادت کې زما ذهن په غوښو کې مشغوله سي، د الله د عبادت په ادا کېدلو کې هم زما ذهن و په یو شي کې مشغوله وي، هغه د دنیا شیان
ځکه یې دا مناسبه نه بلل بس صدقه یې کړه. او زموږ ته درس څه شي دی؟ موږ ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث درس دا دی چې زموږ او ستاسې دپاره هم من حیث یو مؤمن و مسلمان د دنیا په مادیاتو کې داسې غر کېدل چې الله جل جلاله د سیر کې یا د الله جل جلاله عبادات ته سیر کې په داسې طریقه باندې د دنیا په مادیاتو کې ځان ډوبول دا مناسبه نه ده. ځکه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه ده. زموږ او ستاسې خو نو ماشاءالله د پیرانو په کور کې خو بې شی لا نه وي. بله ورځ د بریلویانو د پیر کور باندې حکومت چاپه والې ده په څو کیلو زر یې ځینې راایستلي د څو ملکو کرنسیو روپۍ یې ځینې راایستلي د هغه نو هغه حقیقي معنا باندې چې پیران دي د بریلویانو دغه نو در ټولو زورور پیران دي چې په کیلو کیلو سونه یې په کورو کې پراته وي او د څو ملکو کرنسیو روپۍ یې په کور کې پراته وي دا نو د الله جل جلاله حقیقي عاشقان دي. د چا؟ د مبتدعینو. حقیقي صوفیان نشه. حقیقي صوفیان هغه څوک دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هر نقش قدم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روان سیرت او صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دپاره معیار ټاکلی او یا د بریلویانو د صیفیانو د بېدینو خلکو پیرانو د دې کورونه چې دي دا تیاري خزانې دي چې سر راوشیندي هغه د خدای مالونه به چې دوی د الله د دین په نامه باندې له مسلمانانو کمې روپۍ وړي دي او په درواغو باندې په بدعاتو په خرافاتو باندې چې له مسلمانانو کمې روپۍ وړي دي خزانې یې جوړې کړي لکه دا بله ورځ د ساد رضوي که د کوم یو کور الله دې د دغو ظالمانو څخه وساتي. دا بې په د الله په دین کې سړی بېدینه کوي.